أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتینا او خامخا په تحقیق سره ورکړی وی مونږه ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ته رشده هدایت د من قبل مخکې د دینا وکنا او ومونږه به د دینا عالمین خو واقف خو پوها خو خبردار اذ قال لابيه هر کله چې د اویل خپل پلار ته وقومه او خپل قوم ته ما هذه التماثيل دا س صورتونه دي دا س شکلونه دي التي هغه انتم لها عاکفون چې تاسو هغه ته اعتکاف کوونکی تاسو هغه ته ناست یا تاسو هغه ته من جوران قالو دوی اویل وجدنا آباءنا مندلی دی مونږ خپل پلاران یعنی خپل پلار نیکو خپل آبا او اجداد لها عابدین چې د هغه عبادت کوونکیو قال د اویل لقد كنتم انتم خامخ په تحقیق سره وای تاسو و آباؤکم او تاسو پلاران فی ضلال مبین په گمراهی ښکارا کې قالو دوی اویل اجئتنا بالحق آیاتا راوړې دی مونږه ته آیاتا راتلل کړي دی مونږه ته بالحق په حق باندې ام انت من اللاعبین یا یته د ټوکو کون کنا قال د ورته اویل بر ربکم بلکې رب تاسو رب السماوات والارض رب د اسمانونو او د زمکه دی الذي هغه رب فطرهن چې پیدا کړی دی دا ټول وانا على ذلكم او زو على ذلكم پدې باندې من الشاهدين د گواهانو نیم وتالله او قسم دی وی په الله باندې لاکیدن چې خامخا زب تدبیر وکړه اسنامکم تاسو د بوتانو بعد ان تولوا پس د دینا چې مخ وګرځوي تاسو مدبرین شاکون کی بعد ان تولوا پس د دینا چې مخ وګرځوي تاسو مدبرین شاکون کی فجعلهم پس کړل د هغه وګرځول د هغه بوتان جزازن ټوکړي ټوکړي الا کبیرا لهم مگر سیوا د لوی بوتنا لهم د دوی لعلهم د پاره د دی چې دوی الیه د طرف ته يرجعون رجوع وکړي قالو دوی اویل من فعل هذا چا کړه د داکار بالهتنا زمون د معبودانو سره انه بشک دی لمن الظالمین خامخا د ظالمانو نه دی قالو دی اویل سمعنا اوریدلی دی مونږه فتن یوزواننا یذکرهم چې ذکر کوي د دوی یقال له ابراهیم ویلی شي هغه ته ابراهیم قالو دوی اویل فاتو به على اعین الناس راولد د خلکو د سترګو د وړاندې لعلهم يشهدون د پاره د دې چې دوی گواهی وکړي قالو دوی اویل انت فعلت هذا آیا تا کړه دې دا کار بالهتنا زمونږ د معبودانو سره یا ابراهیم او ابراهیم قال د اویل بل فعله بلکې کړه به دا کار کبیرهم لوی د دینا لوی بود د دینا هاذا چې دادی فاسالوهم پستپوس اوکې تاسو د دوینا ان کانوا ينطقون کچری وی دوی خبرې کوونکی کچری دوی خبرې کوي فرجعوا الى انفسهم پس رجوع وکړه دوی خپل ځانونو ته فقالوا نو ویل انکم بشک تاسو انتم الظالمون هم تاسو ظالمان یې ثم نکسوا بیا کتکل دوی على رؤوسهم سرون خپل لقد علمت بشک تپوهیږي ما هؤلاء ندی دابوتان ينطقون چې خبري وکي یعنی دابوتان خبري نه کوي قال ابراهيم عليه السلام او فرمایل افتعبدون آیات سو عبادت کوي من دون الله سوا د الله تعالی نه ما د هغه سو لا ينفعكم شيئا چې نفیده درکولی شي تاسو ته د سیز ولا يضركم او نه نقصان درکولی شي تاسو ته اوفل لكم افسوس د تاسو د پاره ولما تعبدون او د هغه سو چې تاسو عبادت کوئ من دون الله سوا د الله تعالی نه افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لرئ قالو دوی اویل حرقوه اسوزوي دلرا
وانصروا الهتکم او مدد وکړئ د خپلو خدایانو ان کنتم فاعلین که چریه تاسو کوونکی. قلنا مونږ اویل یا نارو اے اورا کونی بردن و سلامن شط یخ او سلامتیا والا علی ابراهیم په ابراهیم علیه السلام باندې و ارادو به او دوی اراده وکړه په د سره کیدن د فریب فجعلناهم پس وګرځول مونږ دوی الاخسرین تاوانیان ناکاما ونجیناه او نجات ورکو مونږ دتا ولوطن او لوط علیه السلام ته ال الارض التي هغزمکه طرف ته بارکنا فيها چې مونږ پکې برکت اخودلې دي للعالمین د پاره د تمام عالمینو ووهبنا او ورکل مونږه له دتا اسحاق علیه السلام و یعقوب او یعقوب علیه السلام نافله د انعام پتور وکلن جعلنا او هر یو جوړ کو مونږه صالحین نیک وجعلناهم او جوړ کړل مونږ دوی ائمتن پیشوایان یهدونا چې دوی بلار خودلا بامرنا زمون په حکم باندې او اوحینا الیهم او وحی کول مونږ دوی ته فعل الخيرات د کولو د نیکو و اقام الصلاه او د قائمولو د منځو و ایتاء الزکات او د ورکولو د زکات وکانو او ودوی لنا عابدین زمون عبادت کوونکی. ولوطن او لوط علیہ السلام ته آتیناه ورکړو مونږه حکما حکمت وعلما او علم ونجیناه او نجات ورکړو مونږه دته من القريه التي د هغه کلینا كانت تعملو چې کول به الخبائث ناپاک کارونه انهم بشک دوی كانوا قوم سوء و قوم و خلق سوء خراب فاسقین نافرمانا وادخلناه فی رحمتنا او داخل کو مونږ دلرا په خپل رحمت کې انه من الصالحین بشکا د صالحانو نو